د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د جګړې وروستی حال. سپین بولدک ته څومره تازه دمې سرتیري ورسېدل او څومره ټانګونه لاړل، پاکستان ته څنګه سخت تاوان ورسېده، هیله د ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. له کندهار ښار څخه 115 ټانګونه نور تازه دمې د سپین بولدک پر لور روان شول. د افغانستان د پولیسو د ځانګړي قطعې یعنی شهید جنرال لازق قطعه 44 پوځي ټانګونه او د افغانستان د دفاع وزارت 60 پوځي ګاډي او ټانګونه له کندهار څخه د سپین بولدک ولسوالۍ پر لوري وخوځېدل. یاد دې وي چې د کندهار امنیي قومندان جنرال لازق دغه جګړې رهبري کوي. افغان امنیتي ځواکونو ته اوس د بالمثله بریدونو امر ورکړل شوی دی. تر دمګړۍ هلته موجود افغان ځواکونه درندي وسلې نه لري او یوازې په سپکو وسلو له دښمن هیواد سره په جګړه بوخت دي. درانده تلفات اوښتي دي چې شمیر ډیر زیات دی. د کندهار د پولیسو د ځانګړو قطعه چې ډیره مجهزه او درندي وسلې لري د سپین بولدک د عملیاتو لپاره موثره قطعه بلل کیږي چې سرتیري په ارضي بلد او خبر دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې پاکستان په لوی لاس ملکي وګړي په نښه کوي. د کندهار والي حیات الله حیات په کندهار کې د ټپیانو پوښتنې ته ورغلی دی او ویلي دي چې تر اوسه کندهار ته 50 ټپیان را رسېدلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا خبر به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.